السلام علیکم د رoohistan ټي وي ګرانو کتونکو، زه شیر اکبر په یو نوي پروګرام کې تاسو خدمت کې حاضر یم. په دې پروګرام کې مونږه د دستارنامې لومبي باب هنرونه چې کوم دي په هغې باندې لږ بحث کوو او بیا د یو لومبي د دستارنامې د لومبي هنر د ځان پیژندګلي د هغې پیژندګلو کوو. هنرونه د دستارنامې لومبی باب دی، یعنی لومبی برخه ده. هنر چې کوم دی دا هم د فارسی ټکی دی او زده کړې ته وایي. په دې باب کې خوشحال چې کوم دی ټول 20 هنرونه چې کوم دی شامل کړي دي. د هغې نامې څه په دې ډول دي: لومبی هنر د ځان پیژندګلي، دویم د علم، دریم د خط، څلورم د شعر و شاعري، پنځم د تیر اندازۍ، شپږم د آب بازۍ یعنی لامبو، اووم اسپتازۍ، اتم د ښکار، نهم د شجاعت، لسم د سخاوت، یولسم چې کوم دی دا د ازواج معاشرت، دولسم د اولاد تربیت، دیارلسم تادیب د خدم و حشم یعنی د خدمتګارو غلامانو تربیت، څوارلسم د معیشت، پنځلسم د زراعت، شپاړسم د تجارت، اوولسم تحقیق د نصب، اتلسم د موسیقۍ، نورلسم د شطرنج او شلم چې کوم دی دا د نقاشۍ دی. دا ټول 20 هنرونه دي. خوشحال په دې باندې ځان لا په هر هنر باندې ځان لا باس کړی دی. په دې هنرونو کې آبازي، اسپتازي یا تیراندازي دا زاړه هنرونه دي چې کوم نن سبا د ساینسي ترقۍ په وجه باندې د هغې استعمال کې ډېر بدلون او فرق راغلی دی. دا خبره د دستارنامې په مقدمه کې یار محمد مغوث هم کړې ده، ځکه چې د وخت سره ترقي کېږي، بدلون راځي او هغه زاړه استعمال څیزونو کې فرق راځي د ساینسي ترقۍ په وجه باندې. ځکه چې په هغه وخت کې په توره او په اس باندې او په غشي باندې به جنګېدو، نن سبا د غشو او د اسونو جنګ نه، نن سبا د بټنو جنګي. نو خوشحال دا هنرونه د دې لپاره بیان کړي دي چې یو سړی د ولس مشري دعوه لري یا مشري کوي، د هغه لپاره دا هنرونه ټول خو ناممکن دي چې په ځان کې راولي، خو بیا هم په دې کې بعضې داسې هنرونه دي چې دا خپل کړي، ځکه چې دی به په صحیح توګه باندې د کوم د خپل قام یا د ولس چې کوم دی صحیح توګه باندې مشري کولی شي. نو دا هنرونه نن سبا د په هغه وخت کې باچایانو، نن سبا صدر شو، وزیر اعظم شو، قومي اسمبلی ممبر شو، یا په کلي کې مشر شو، ناظمان شو، دې لپاره دا ضروري دي چې دا هنرونه ځان کې راولي چې دی په صحیح توګه باندې د خپل ولس یا قام مشري کولی شي. کتونکو راځو موږ د دستارنامې لومبي هنر لا. د دستارنامې لومبي هنر عنوان دی د ځان پیژندګلي. موږ لومبی د دې هنر لنډیز بیانو او بیا به یو لنډه تبصره کوو. د دې هنر شروع خوشحال چې کوم دی د عربۍ د دې مقولې نه کوي: من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی چا چې ځان وپېژندو هغه خپل رب وپېژندو. په خوشحال چې کوم دی دې باره کې یو 2 شعر راوړي دي: که د شناخت وشو د ځان، که د شناخت وشو د ځان، شناخت دې وشو د سبحان. که د شناخت نشته د ځان، که د شناخت نشته د ځان، شناخت دې نشته د سبحان. نو خوشحال په دې هنر کې د ماشوم د زیږېدنې او بیا پسته د هغه د وړوکوالي ژوند خبره کوي چې څنګه یو ماشوم پیدا شي، هغه د مور نه د شودو یعنی د پیو غوښتلو هڅه کوي، بیا په مزه هغه له مور نور خوراکونه هم ورکوي. دغه شان خوشحال چې کوم دی ځناور، مرغان د هم په مثال کې بیان کړي دي چې ځناور او مرغان چې کوم دی دام خپل بچو سره ډېره مینه او
او ډیره مینه ورسره کوي زاریږي دي. به خوشحال په دې هنر کې د نعمتونو ذکر کړی دی چې الله تعالی انسان له څومره نعمتونه ورکړي دي. هرکه سړی خپل بدن ته سوچ وکړي، سترګې شوي، وریځې شوي، مخ، لاسونه، خپې، او بیا دغه شان انسان له چې کوم دی مال دولت ور کړی دی، بچیانی ورکړي دي، ګټه وټه ده. نو خوشحال په دې هنر کې دا وایي چې دا ټول نعمتونه چې کوم دی الله تعالی انسان له ورکړي دي، نو باید انسان له پکار دي چې د الله تعالی د دغه نعمتونو شکرانه ادا کړي. نو خوشحال په دې هنر کې دا خای چې د انسان با چې الله تعالی کوم نعمتونه دل ورکړي دي د به څنګه د شکرانه ادا کوي. نو خوشحال په اخره کې د دې هنر په اخره کې دی وایي چې د با مونږ کوي، روزه بنيسي، زکات به ورکوي او حج به ادا کوي. یعنی د ارکان اسلام خبره کړې ده. اوس په دې باندې په دې هنر باندې موږ لنډه تبصره کوو. خوشحال په دې هنر کې د ځان په پیژندګلو باندې زور راوړی دی چې انسان څنګه د الله تعالی د توجه مرکز دی، نو په د باندې دغه شان ذمہواری هم الله تعالی راوړي چې دی به دغه ذمہواری سر ته رسوي. نو خوشحال د یو کلی مشر او د ملک باچا دپاره دا ضروري ګڼي چې د ځان وپېژني چې دا لومبی هنر چې کوم دی د خپل کي په صحیح طریقه باندې، نو اعلی به دی چې کوم دی په صحیح توګه باندې د خپل قام یا د ولس مشري کولی شي. ګرانو کتونکو، امید زه تمه لرم چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي او د نورو پروګرامونو د کتلو دپاره به تاسو سترګې په لارې. مننه جي.